او یو قصه راته ذکر کوم ورب الکعبه انسان باندې دا غونې ذکر شي څه ناشنا واقع ده او انسان سم ویریږي. امام ابن القیم یو کتاب دی الجواب الکافي هغه دا قصه ذکر کړې ده او بعضو نورو علما هم راوړې ده چې د اهواز علاقه کې یو کس هغه زنکدن راغی، عفوا اهواز کې نه بصره کې، د اهواز هغه کس د هغه بله قصه ده. عراق د بصره چې دی کې یو کس باندې زنکدن راغی نو د خوا کې ناستو کسانو ولا تلقین د کلمې ورکو چې لا اله الا الله ووایه. هغه یو شعر وي الله اکبر، او که دې سره هم تاسو زړونه بیدار نه شو ماله بل چل نه راځي. هغه یو شعر وي یا رب قائلة یوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمام من جابي. یو ښځه یې رایاده کړه چې هغه ښځه به کوم ځای کې چې ستړي شوي او تپوس یې کوو چې منجاب حمام کوم ځای کې دی. حمام ګوره په عربي کې دا اوس خلک دې حمام ته وایي دا چودسماتې به کې، اصل کې حمام هغه ځای دی چې کې لامبل کېږي او خصوصا د زنانو چې کوم حمامونه به پخوا به م اوس هم شتي چې زنانه به کې ځان سنبالوي. نو چې هغه زنانه به کوم ځای کې هغه چې ستړي شوي او ګرځېده په حمام د منجاب پسې دا مشهور حمام و، دا زنانه تله هلته او ځان یې سنبالو. اوس تاسو هم دا وایي چې دې څه کیسه شوه، پوه شوي دي؟ نه پوه نه شوي. نه که چا ما ته دا وایي چې زه پوه شوم په دې باندې دی به خفه نه شي، واسې سینه زوري به کړي وي چې زه پوه شوی. ته پوه څنګه شوې چې دا ښځه څوک وه، د دې د حمام منجاب سره څه کار و، او دا ستړي شوې ولې وه، او دا سړی په زنکدن کې ولې یادوي؟ دا سوالونه سره ورته نه راځي؟ ها نو زه به ورته قصه وکړم. دا سړی دینداره سړی و او داسې ذکر کېږي چې دا مؤذن و، یره اذان به یې کوو، جومات کې به اذان کوو. دې ورځ د خپل کور سره ولاړو او د دې کور دا دروازې ډېره مزداره وه او داسې ښکارېده لکه هغه ځای چې د زنانو حمام ورته ویلی کېږي او حمام منجاب خصوصا د هغې هغه دروازه هم داسې وه د دې په شان ښکارېده کور په شان. یو جنۍ تېرېده ډېره ښایسته چې د څنګه ولیده د نه زړه وي، ځکه د نظر حفاظت ډېر اهم دی. بس د ده چې دا جنۍ ولیده محبت سوچ کې ده چې دې سره څنګه رابطه جوړه کړه. دغه جنۍ په ده پسې راغله، ګرځېده را ګرځېده یو طرف ته بل طرف ته وځي، وایي دا سړی دروازې سره ولاړ دی، ورغله پسې وایي أين الطريق إلى حمام منجابي. دا منجاب حمام لاره کوم ځای کې ده؟ ځکه دغه علاقه کې دی، دغه محله کې دی. وی هغه ورته وایي چې هذا حمام منجاب واشار الى داره، د خپل کور ته اشاره وکړه دا دی که نه. څنګه شیطان سړی وایي که سړی ظاهره کې څه ظاهره کې ټکې موږ ولې لګوو؟ دلته حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو ته به کیدای شي داسې کوئ. ښه هغه ورغله ځکه چې هغه ګرځېده په دغې پسې، نو چې هغه ورننوته نو ودخل وراءها دی پسې شاته لاړ. هغه غریبه حیرانه شو چې دا خو زه په کور کې یم، زه خو حمام منجاب ته تلم او دا کوم ځای ته رالم. هغه حیرانه شو، نو پته ورته ولګېده چې دې سړي ماله دوکه راکړه. نو ډېره هوښیاره جنۍ وه، نو هغې ځان داسې خوشحاله کړو چې لکه زه تا سره راضي یم، خو ورته یې ووایي چې یو کار به وکړې. اوس ما ورته دومره را جمع شوي وو، میلاوي خو به میلاوي وو، خو چې ته لاړ شي شراب راوړي، یو شی راوړي، بل شی خوراک وراک راوړي، نو زموږ دا مجلس به څه شي، دا به ښه مزېدار شي. خبرې صحیح ده. اوس یې راوړه، ما لاړ ګرځېدو دا یو ځای نه یو شی بل ځای نه بل شی، جنۍ وتښتېده.
دی چې کله واپس راغی هلته خو څوک نشته بیا دی په دې جنۍ پسې به ګرځېدو پرې لارو کوڅو کې څه میلیونه یې کړه او دومره یو ورځ په لاره کې روان و په لاره ګوره دا بېدیني الله رب العزت ته همیشه دا سوال کوي چې یا الله په موږ باندې په دنیا او په آخرت کې پردې رواچوه یو ورځ په لاره کې روان و او دې ته سوچ نیشي چې دې په لاره کې دا خبره کوي او وی چغې کړې یا رب قائلة یوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمام من جابي چې هغه کوم ځای کې وایي هغه جنۍ چې ستړې شوې وه او په دې منجاب په دې حمام پسې ګرځېده نو یو بلې ښځې د دا خبره واورېده نو هغې وله جواب ورکړو جواب یې وله دا ورکړو خپل کور نه هلا جعلت لها إذ ظفرت بها حرزا على الدار او قفلا على الباب نو چې په لاس کې دې راغلې وه نو بیا خو به دې دروازې ته چوکیدار ودرولو یا به دې ورته ټاله اچولې الغرض دا سړی په دقه مسئله کې و چې په ده باندې ځنکدن راغی د ده نه هغه مؤذني هغه مونځ اودس تلاوتونه هر څه لاړو بس دقه د بصرې په کوڅو کې به ګرځېدو وي چې هغه جنۍ به کوم ځای کې چې ستړې شوې الله اکبر الله دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي اخري وخت کې ورته ملګرو وویل پلانیه کلمه ووایه الله سره ملاویږي نو په هغه ټیم کې وویل هغه جنۍ به کوم ځای کې چې ستړې شوې او تپوس یې کوو د لارې چې حمام د منجاب ته رسي او وي دقې کې ته سم وته شروع د کوم ځای نه وشو خبر ختمه په کوم ځای باندې شو دا اخره خاتمه چې د دې باره کې به د نیکانو خلکو ټول غم د ملا تیرې د نیکانو خلکو مات کړی و د ملا تیر